سلام مين او محبت واچي زماڑیر محترم مکرم معظم قابلی صد قدر و صد احترامات درانو جیت علماء کرام مشایخ عظام مفتیان کرام او دیگر معزز و سامعین و حاضرین و ناظرین و دوستانو لله الحمد پداسې مبارک مو تاسو دلته د مدرسه او مسجد کې حاضری او شرکت کړي چې علماء کرام د دعاګانو د اجابت متعدد مواقع او موقع ذکر کړي عند رؤية البيت چې خدای تعالی د حج او د عمره سعادت او مقدر تنصیب کی استاد اول ملاقات په بیت شریف باندې پریزي د بیت الله ملاقات دې نصیب شي په دغه وخت کې تسم جایز او مناسب دعا د خالق رب الجلال نه غواړي استغفار دعا کوي علماء دلته نقطم ذکر کوي چې زموږ په بلا حاجات او مشکلات زړه کې ډېر دعاګانې پټې کړې چې دا بغواړو دا چې یو دعا قبليږي او دا دومره ډېرې رستو پاتې کېږي نو دا علماء پوهان د دې امت وای چې د بیت الله شریف د اول ملاقات د نصیب شي دا دعا وغواړه چې خدای مابعد په دې تمام عمر کې یا د عمره او د حج په مبارک سفر کې چې څومره دعاګانې مستانه غواړم الها غ تمام په تمام زمانه قبول کا بس چې دا یو دعا دې قبول شو بس مستجاب دعوات شو خدای تعالی به دې ټول دعاګانې قبول او یا دسه تعبیرو چې خدای ما مستجاب الدعوات زه د نکمه دعا غواړم چې دې قبلې او چې دغه یو دعا دې قبول شو مزه غرض میدا د بیت شریف د ملاقات په دی اول رحله او وحله کې رب کریم دې راي او دې ملاقات ټول کې دعاګانې قبلې کغاری سور تلاړي چې د هجرت موقع باندې ورکی مبارک ناس تکړي دریش پی ورکی سبا کړي د غزي کې دعاګانې غواړه خدای تعالی قبلې عند نزول المطر کدا عجم پس مکمی او کله باران شروع شي دعاګانې غواړه خدای تعالی بستا دعاګانې قبلې کله چې چرګ بانګ وای دعا غواړه دغه وخت کې دعاګانې قبليږي دغه مسلم شریف کې حدیث موجود دی عند نهيق الحمار تعوذ من النار کوا چې خر ډمبار وای اعوذ بالله وایا ځکه د شیطان لیدلې او چرګ چې کله بانګ وای आवाज کوي د فرشته لیدلې دغه وخت کې دعا قبليږي د نیکانو په خوا کې د غي په جوار کې د نیکانو دربار کې د نیکانو د مزار په خوا کې د غي په خانقاه د غي استانو د غي مدرسه دې کې دعاګانې غواړه خدای تعالی دعاګانې قبلې تاسو به د علماء نوریدلی چې زکریا علیه السلام عمر 140 کالو ته رسېدلی د بیبي عمر 2 کالو په دې عمر کې به د څومره دعاګانې کړي د اولاد دپاره اولاد یې نه کېده خو چې د مریم بیبي دربار کې د موسم نه بغیر میوه د هغې سره مشاهده کړه نو الله وایي هنالک دعا زکریا ربه په دغه عظیم الشان دربار د مریم بیبي کې زکریا علیہ السلام د الله نه دعا وغوښته او د 140 کالو په عمر کې دعا د دغه ولی بزرګي د دربار د دعا د برکت الله قبول کا او یحیی علیہ السلام باندې ورته خدای تعالی بشارت او زیر ورک د نیکانو په دربار کې الله تعالی دعاګانې قبلې 55 مواضع او موقع علما ذکر کوي چې هغه د دعا د اجابت موقع دي د ختم بخاری موقع یا د ختم مشکات موقع یا د ختم قرآن موقع لکه دا مبارکه موقع تنبیح الغافلین کی ذکر دی امام بخاری تاریخ کبیر کې دا حدیث ذکر کړي دانس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ په حواله چې هغه به کلم د قرآن شریف ختم وک نو
اقارب احباب دوستان خپل رفقا انډیوالان محبین دا به را دعوت کو او بیا به هغې ته ووایي چې ما د سید الکائنات نه اورېدلي چې د قرآن کریم د ختم په موقع الله تعالی دعاګانې قبلوي ما د قرآن کریم ختم خلاص کړی اخیری 3 سورتونه راته پاتې دي اوس به زه دعا کوم تاسو مې ځکه دعوت کوي چې په دې دعا کې زما سره شریک شئ او خدای تعالی ستاسو دعاګانې قبولې کړي اجتماعي دعا هم ترنه ثابته شوه او دا هم ترې ثابته شوه چې د قرآن کریم د ختم په موقع باندې دعاګانو ته جمع کېدل دا د صحابه کرامو سنت او طریقه او عادت نو دا ډیره مبارکه موقع ده په دې موقع باندې مونږ تاسو چې دا شرکت کړي دا امید ساتو چې انشاءالله یخ سترګې او یخه سینه ډکه جوله او ډکې منګولې او ډکه سینه به کور ته درومو انشاءالله الرحمن په دې کې علما مونږ ته بیانات کوي مونږ ته پکې ترغیب راکوي تلاوت د کلام پاک ته او تلاوت او قرأت د قرآن کریم دا مامور به دی قرآن کریم کې په امر راغلی فقرؤوا ما تیسر من القرآن یا فقرؤوا ما تیسر منه نو دا الله چې په یو شي امر کوي نو هغه شی به عظیمي محتم بشان به کنه امامانو کې یو امام د خدای تعالی سره په خوب کې یو کم سل پیری ملاقات وکړو او بیا وی چې که زما سلم زل ملاقات د خدای تعالی سره نصیب شو زه به ترې پوښتنه کوم چې د اعمالو کې داسې یو عمل راته وښایه چې ته پې د بنده نه راضي کېږي او ستا قرب پې د بنده ته حاصلېږي خو چې سلم زل ملاقات نصیب شو او د خدای تعالی نه پوښتنه وکړه چې د اعمالو کې کوم عمل دی چې ستا بندې وکړي او ستا رضا ورباندې مرتب کېږي الہ العالمین ورته وفرمایل چې زه د بنده نه چې راضي کېږم د خپل کلام په تلاوت باندې راضي کېږم نن خو اکثر زمونږ عوام ملګري دا بانه کوي یاره ما نه دی ویلی ما باندې عمر تیر دی جبه مې زیږه ده ذهن مې سخت دی ذهن کې مې دا قرآن شریف نه کینی نو دا بهانې مه کوه زمونږ دین زمونږ شریعت سمحه و سهله دی الدین یسر بنا زمونږ د دین په اسانۍ باندې ده شریعت مونږ ته خبر اسانه کړې ده ساینس ترقی کړې ده دومره میموري کاډي دومره یوزبي ځان ته واخله دنیا تفسیرونه دنیا ختمونه د دنیا کتابونه ورکوټي میموري کارت کې ځای کېږي د عربو د یو خوشوازه قاري مکمل قرآن کریم پکې ځان ته واچوه ورځه کې ورته نیمه ګنټه یو ګنټه ټیم وباسه اسامې اوقت تالي د قرآن کریم تلاوت ته غوږ ایښودونکي د تلاوت کوونکي سره ثواب کې شریک دی چې رب کریم څومره ثواب تلاوت کوونکي قاري ته ورکوي دومره اورېدونکي ته ورکوي د 24 ګنټو کې یو ګنټه ټیم د رب کریم کلام ته ته نشي ویستلی دا قرآن کریم میموری کارډ او یوزبي کې واچوه MP3 والا کور کې چالانوه مکو چې دا لګېدلی دس بکار دل بیار زنانو ته وې په لاسونو د کور کار کوئ د غوږونه او د زړه د رب کریم د کلام تلاوت ته دا وروبخئ متوجه کوي ورته څومره تلاوت په تلاوت چې څومره ثواب د غلستونکي او قاري صاحب ته خدای تعالی ورکولو ورکوي دومره به تا اورېدونکي تم درکوي نو دا خو کولی شي که نه قدام نشي کولی په دې 24 ګنټو کې یو ګنټه ټیم تا سره نشته چې یو ګنټه د رب کریم دا کلام راوالي او په مینه مینه د قرآن کریم مخ ته وګوري علماو وضاحت کړی څه څیزونه داسې دي چې هغې ته په نفس او محض کتو کې رائي ته او کتونکي ته ثواب میلاویږي چې داسې ورته ګوري د علماو مخ ته چې ګوري اخوند درویزه بابا ارشاد الطالبین کې لیکلي وی د مالدارانو حج خدا دی چې پاتمه د ذوالحجې باندې لاړ شي او مناسک د حج ادا کی او فراغ تنه حاصل کی او راشي نو بس ثواب د حج به عملنامه کې ولیکلی شي غریب خلق بس کوي د غرباو د مسکینانو حج دا دی د یو عالم د یو بزرگ د یو ولی الله د یو پیر صاحب دربار او خانقاه ته دی لاړ شي یو علمی مجلس یو مدرسې ته دی لاړ شي د یو بزرگ سره مصافحه دیو کې داغه صحبت کې دی یو ګنټه نیمه کینی
داغه د مخ ملاقات دیو کی وی د بزرگانو د علماء راسخینو د علماء ربانیینو د علماء د اهل سنت والجماعت د مخ په ملاقات د غریب سړي عملنامه کې د قبول شوی نفلی حد ثواب خدای تعالی لیکي د علماء مخ ته پکتو کې ثواب او عبادت دی د مور او پلار مخ ته چې په مینه مینه ګوري د نفلی قبول شوی حد ثواب ستا په عملنامه کې لیکل کیږي الادب المفرد کې امام بخاری په حدیث ذکر کړي چې نبی له صلوات و سلام د ارشاد صادر کو یو صحابي ورته وی کزه سل پیری د مور او پلار مخ ته روزانه ګورم نو بیا مبارک ورته وی چې خدای تعالی به د سل حجونو ثواب درکې یعنی مقصد د سید الکائنات دو چې د الله تعالی په در کې خو کمی نشتا کته 100 بار په مینه د والدینو مخ ته ګوري رب کریم به د مکمل سل نفلی حجونو ثواب د فرشتو په وساطت ستا په عملنامه کې درج کړي الله خو مهربان ذات دی چې بیت الله شریف ته ورسېدی او دا طواف هم نکې منظم ورته نکې او داسې مخامخ ورته ناست په مینه مینه ورته ګوري ستا عملنامه کې به ثواب درج کیږي زمزم شریف دی راواغسته چې دا صدقه او خیرات د قدم د اسماعیل علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام دی علماء لیکلي چې د زمزم اوبه چسکي افضل دا دي چې ورسره ودرېږي ولاړه باندې وسکي علت ورکې دا بیانوي تعظیما لقدم اسماعیل علیه السلام لکه دا د اسماعیل علیه السلام د پوندې او د قدم نه پیدا دي نو داغه د قدم د تعظیم په خاطر ورسره ودرېږه نن خو داسې وخت راغلی مغربي سوچ والا خلک راغلي په وړه وړه خبره باندې مسلمانانو ته بدعتي او مشرک وایي بس که چرته یو بزرگ ته هم درېدي قیام تعظیمي دې ورته وکړو وی غیر الله ته به نه ودرېږي او د قیام تعظیمي کول وی دا خو شرک دی ولې ورته ودرېدي خو د زمزم اوبه چې څکي علما وایي دې ته په قیام ودرېدو کې علت دا دی چې دا د اسماعیل علیه السلام د قدم تعظیم په دې کې حاصلیږي داغه د قدم د تعظیم په خاطر به ودرېږي دا به په ولاړه باندې څکي د چا د قدم په تعظیم کې چې ودرېدل راغلي داغه وارثانو ته یا دغه زواتو فاضلو د دغه زواتو د تعظیم د پاره قیام وشي شرک د کوم ځای نه راځي مبارک په امر یو صحابي د بني قریظه فیصلې ته چې سعد رضی الله عنه نومیږي دا را طلب شو او دې چراغ مبارک ټولو ناستو صحابو ته وی قوموا الی سیدکم د خپل سردار ته ودرېږئ زمونږ اصولیین هم دا لیکلي چې امر او حکم کله مرتب شي مشتقي باندې نو علت د ترتب د دې حکم با ماخذ د اشتقاق د دغه مشتقي وي دلته دا کومو حکم مرتب شوی دی په سیدکم باندې او سید دا مشتقی دی نو د دې قیام علت او سبب با مبدا د اشتقاق د دې سید د دې مشتقی وي چې هغه سیادت دی یعنی دلته په دې حدیث کې چې دا کوم قیام مامور به رسول الله مبارک ګرځول او صحابو ته وی چې د سید ته ودرېږي نو د دې قیام علت چې و د سیادت او چې دا مشر دی د مشرای په خاطر تعظیما ورته ودرېږي دا په حدیثو کې راغلی او دغه حدیث تخریج ابو داود په سنن کې کړي او په حاشیه باندې بیا دا فخر الحسن گنگوهی صاحب چې مشهور دیوبندی عالم دی هغه د دې حدیث نه د قیام تعظیمی د پاره د بزرګانو استدلال نیولې خو هغه ځان د طولانی موضوع دغه طرف ته نه ورځم ابي زمزم شریف ته فقط قتل دا عبادت دی او قران کریم ته جسر په مینه مینه ګوره کرامه سه براواغست او کله کله به ورته قتل او بیا به وجړل او ویل به چې دا زما د رب منشور دی او زما د رب قانون دی او زما د رب کلام دی اسیر علی خپلوی تبرکن په سر او سترګو باندې ځان تکدی سینې سره لګوي نو دومره خو کولې شي کنه کته چې ما نه دی ویلې او ما تصد نه دی او ما ته یاد نه دی او ما ته نه راځي داسې خو ورته کتلې شي دا عبادت دی او کچا لوستلی قران کریم ورته ورزي نبی د قران کریم تلاوت روزانه کوي سمره بکی حدیث پاک کی راغلی من قرأ 50 آیتن کل یوم او لیلتن
چا چې هر ورځ او هر شپه د 50 آیاتونو تلاوت کو لم یكتب من الغافلین د الله د غافلو په دفتر کې به د نوم نه لیکل کېږي یعنی دی به د الله د یادونکو د ذاکرینو په دفتر او رجسٹر کې یاد کړي شي او به لیکلی شي او که چا روزانه 50 آیاتونه تلاوت کولو نو لا اقل 50 آیاتونه تلاوت خو کوه کنه چې غافلینو کې شمار نشي ومن قرأ 100 آیه او که چا روزانه 100 آیاتونه تلاوت کولو نو کتب من المطیعین یا کتب من القانتین مبارک فرمائی د الله د مطیعین او د تابعدارو پر رجسٹر کې به د نامه درج کړي شي ومن قرأ 100 آیه او که چا روزانه 200 آیاتونه تلاوت کولو 200 آیاتونه د سوره واقعه چې ده نو دا شپږ 90 آیاتونه ده ماخام کې دالولا سار کې ورسره سورۃ یاسین شریف ملګری کا ماسپخین کې د سوره فتح دا رکوع ملګری کا اخیری لقد صدق الله رسوله الرؤيا مازیګر کې تقریبا 40 آیاتونه جوړیږي دا سوره نبأ ورکو ورسره دا ملګری کا ماسختن کې سورۃ ملک ورسره ملګری کا ځکه تفسیر روح المانی لیکلی د عائشہ صدیقی رضی الله عنها قول ذکر کئ وای چې سید الکائنات با سورۃ ملک تبارک الذی هر شپه تلاوت کولو نی سفر کی پریخه نی حضر کی پریخه نی صحت کی پریخه نی مرض کی پریخه دا دمر مزاوبت دا دمر دوام دا دمر چې مبارک ور باندې همیشواله کوي دا د عقیدت د دې سنت دلیل له د سنت موقت تعریف علماء کرام داسې کوي مواظب علیها النبی چې رسول الله مبارک ور باندې مواظبت کړي دا سنت موقدی حتی روح المانی لیکلی د مدینه منوره داسې وړو وړو ماشومان سورۃ ملک تبارک الذی په صحابه پلارانو یاد کړي و دغه تلاوت کوي نو که چا روزانه 200 آیاتونو تلاوت کو نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت پر ورځ قران کریم به د سره جګړه نه کوي د الله دربار ته به تور شکایت نه راکش کوي د خدای په حضور کې به د په خلاف شکایت نه کوي او که چا روزانه د 500 آیاتونو تلاوت کو مبارک فرمایي کتب له قیرات من الاجر د احد د غر عمر ثواب به د په عمل نامه کې درج کړي شي د قران کریم تلاوت پکار دی ځان د قران کریم طالبان جوړ کړي یو حدیث پاک کې دام راغلی شرح الصدور صفحه نمبر 83 کې دا حدیث ذکر دی صاحب د روح البیان هم ذکر کړي کڅوک د قران کریم طالب شو او راوزی ویزه د الله کتاب زده کوم شاسب ستړی مش او د منس کې وفات شي د قران کریم قبل ان یستظهره د قران کریم ختم اون کی امت کې وفات شي وی رب کریم ورته قبر ته فرشتہ را لیږي او قبر کې دن ورته د مدرسې حال لګي دا باقی د قران کریم تلاوت تعلیم ورته فرشتہ په قبر کې دن باور کوي او دا سړی چې د قیامت په ورځ پاسي د قران کریم مکمل حافظ مکمل عالم وي د علماء او د قاریانو په صف کې به ولاړی آیا دومره فضیلت کافی نه دی مشکات شریف کی حدیث موجود دے من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ دا قرآن کریم نا غٹ علم بالکمیو دے دا خو اصل دا علوم کلها دے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال دا تمام علوم مرجو ماخذ او محصل دا خو قرآن کریم دے تچی دا قرآن کریم طالب شو قیده دی واغستا او حضرت قاری سے مبارک سرا چا الحمدللہ استاذ القرآن دے دا 2016 ندیزی کی قاری صاحب دا تحفیظ او دا حفظ دا کلاس لگولے تر 2025 پوری 3 حافظان دی مدرسی علاقو تو کلی تو دی دنیا تا ورک تم راشا رب کریم وعدہ کڑی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الہ وی قرآن کریم د زدکڑے او د پند اغستلو د پارا د حفظ او د یادولو د پارا ما آسان کڑے سو کیا دون کشتا دلتا مخامخ دکان کی قیدی ملاوی کی بہر دکانون دی ورش یو قیدہ زانتا والا
کور کې غسل وکا مدرسې او مسجد تراشا الہ ته وجاړه الہ ما د یو عالم نوریدلیو چې رب کریم وی چې قران کریم ما د زده کولو په خاطر آسان کړي دې بندگانو کې څوک زده کوونکی شته الہ استا د کلام د زده کولو په خاطر راغلم ما ته به اوس دکې والله العظیم د الله په واده کې جھوٹ نشتا زما د رب کریم وعده سچ او رښتونی وعده ده رب کریم بدرته د خپل کلام زده کی او کچرتا مرګ در باندې راغی وفات شوی نو د دین غټ زیره بدرته بل کم ملاویږي ستا د مرګ چې د قران کریم طالب یو ته مړ شوی ستا د مرګ د شهادت دی کشمیر تو فلسطین ته اسی مونږ نشوتلې مونږ خو زخو لیکن لارې نشته خلک هم نه پریدي سوکراته مخ نه راکې خود دغه شهادت په خاطر د قران کریم طالب جوړ شه روزه دی میدان ته قاعده بغدادي راوال او د سینې سره اونې سو د قاری سه مدرسې تراشه یو ټکی یادوا اکثر ز طالبانو ته په درس کې مې چې ماته کله کله په دې خبر ډیر تعجب راشي یو سړی خپل ځواني هغه نه ز پښتنه او کما جستا قران کریم ویلې قران کریم درته زده دی داغه په زبان ماته جواب راشي نه چې پښتنه ته وکم ولی نو ماته وی چې نه مزدکیږي یادیږي مینا نو ماته تعجب راشي هغه نه ز پښتنه وکم چې نو جوان سکار کې نو ماته وی د ویر انکار کو د گاډو د ویر انکار دا غوسم د مازغو اپریشن کولی د گاډي لیټ کار پریدي او دا غرنګ سړی ته گاډي وروړاندې کا هغه ته پته لګي چې کم یو پوجي کار پرې خې دی دومره باریک کار د دز د کېدو او دا 28 حروف الف تا یا الف با تا ثا جیم ها چې تمام قران کریم د دې 28 حروف تهجین مرکب دی آیا په یو کال کې دی دا 28 حروف نشي یادولې په یو میاش کې یو الف نشي یادولې په یو میاش کې یو د الف معرفت د نه حاصلېږي ځان سره باید یو کاپی دی والی فارسی خوانان وای هر څوک چې دا غواړي کې خط پخته گردد ای نویس می نویس می نویس می نویس یې څوک چې دا غواړي چې زما خط پوښ شي لیکل لیکي یار یو کاپی والا هغه سره قلم والا قاری سے بتا ته د دې کاپی په سر او ابتدا کې ولیکي الف یو سیده کر خبره کاږي درته وی دا الف بیا به درته وی چې دې لاندې په دې صفحو کې لیکه په دې کرخو کې الف په خلیم و یو لیکم چې یو میاشته د وظیفه چلوله په ایمان وایستا به الف نه یادېږي چې په یو میاشت کې د الف یاد شو بل میاشت کې به درته با ولیکي با د بیا یو میاشت دا با دې مشق کوا تکرار کوا با به یاد شي په 28 میاشتو کې به دا 28 حروف یاد شي بیا به درته وی چې دا صبر دی او دا زیر دی یاره په 15 کالو کې د آیات کا 15 کاله پس د قاری صاحب نه بغیر د قران کریم تلاوت بتا تخپل یادي خو ته هم لږ کوشش وکړه وزه دې میدان ته مصری تو بیاده او د پلارانو ته وایم دا ماسختن کې چې بچي کټ کې ځان سره سملې ورتوي په پوزه ورته ګوته کیدی چې دې ته په انګلیش کې سوي او په غوږ ورته ګوته کیدی چې دې ته په انګلیش کې سوي تا نه بخدي ته پوس کې د دې ماشوم پلارا چې تا ور باندې د انګلیش یادولو انګلیش یادول بس څومره چې دلایل سوکوي مباح به ثابت کی د عربي یادول دا غو سنت موقت دي دا غو سنت دي قران یادول دا غو فرض دي چې رب کریم دې ځان ته ودري چې لس بچی می درکړیو انګلیش میډیم کې دې ور باندې تعلیم کولو او دا مصری توپ دې ور باندې یادولو اس فرض خونو د تعلیم او د سکول خلاف نه یما بچو باندې سکولونه موایي انګلیش هم په یاد کړي د عیان د دین جوړ کړي چې انګريزانو ته په انګلیش انګریزي زبان کې دعوت او چلی داغي خلاف نه یم او داغي سره سره د قران کریم چا تراغله وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا مفسرین ورکه دوه تعویل ذکر کوي یا خو په دنیا کې رسول الله مبارک د قریشو نه ګیله کړي وا یا به د قیامت په ورځ دغه ګران پیغمبر چې زمون خو صرف دغه یو در تسترګي دي د قیامت په ورځ به دا تمام خلق کده آدم علی السلام در ته ورشي هغه به د نوح علی السلام در تریږي
و چې د نوح علیہ السلام در ته دا خلق ورشي اب ابراهیم علیہ السلام ته رالیږي ابراهیم علیہ السلام به موسی علیہ السلام ته لیږي موسی علیہ السلام به عیسی علیہ السلام ته لیږي عیسی علیہ السلام به در مصطفی ته رالیږي د قیامت په ورځ د تمام انسانیت توجه به در مصطفی د محمد مصطفی دربار ته نو که دغه دربار نه تا باندې شکایت وشي چې یا الله زما دی امت دا قرآن کریم متروک و محجور ګرځولی چې هغه در باندې شکایت وکړي بیا به دې څوک خلاصوي اول شفاعت کوونکې د خدای په دربار کې د سفارش دپاره تکلم شروع کوونکې اخو دغه پاک ذات دی چې هغه هم د نه ګیلمن او خفی بیا به دې څوک خلاصوي مونږ په دې مامور یو چې مونږ اولاد ته درې خبرې زده کړو د قرآن کریم تلاوت محبت د سید الکائنات او محبت د هغه د اهل بیتو دا درې خبرې اولاد باندې زده کول په دې مونږ ته امر شوی دی مونږ به دا زده کوو په صورت د ترک د دې امر کې زمونږ او ستاسو ذمه ګورې درنه ده فراق د ذمې به راولو مونږ به رسول الله مبارک سره په کومو سترګو باندې مخ کیږو چې د هغه امر مونږ مات کړی د قرآن کریم خو یوازې دې ته نه دی راغلی چې کله بندي مونږ ورسره محبت ساتو او که چې کله کوله وشي مونږ ورته شاکو تلاوت یې نه کوو زده کوو یې نه دا قرآن کریم خو راغلی مونږ ته دې دپاره دی چې مونږ یې تدبر معناګانو کې وکړو مونږ یې کوشش د تصحیح د الفاظو وکړو مونږ د خپل سینه په دې باندې منور وکړو او د خالق رب ذوالجلال په دربار کې د ځان دپاره حجت وګرځو ځان یې د شفاعت جوګه جوړ کړو دا کلام خو دې دپاره راغلی دی بچو باندې دا زده کوي په خپله دې میدان ته راوځئ په ځای د دې چې دا قیمتي نعمت چې رب کریم به د هر نعمت باره کې قیامت کې پوښتنه کوي ثم لتسألن یومئذ عن النعیم د قیامت په ورځ به د الله د نعمت پوښتنه کیږي آیا دا د سترګو دا نظر دا سترګې د خدای یو نعمت دی که نه دی چې په دې ټچ موبایل کې د دا سترګې بوختي کړي او دا عظیم نعمت دلته ضایع کې او تا نه به رب کریم د دې نعمت پوښتنه کوي نو د دغې سترګو یو حق په تا باندې دی د دې د عبادت حصه د سترګو ته ولې نه حواله کې د قرآن کریم دا مخ پې ولې نه ګورې لږ قرآن کریم ته وخت وباسئ دا دومره قیمتي وخت چې الله تعالی ځای په ځای قرآن کریم کې وخت باندې قسمونه خوري والفجر د سحر مبارک ساعت چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سحر د ټیم باره کې د برکت دعا د امت په خاطر کوي اللهم بارک لامتی فی بکورها خدای زما امت ته د سحر په ټیم کې برکت واچوه دغه مبارک وخت د دې مبارک په کتاب په تلاوت ولې نه مبارک کې نور ولې ته برکت نه حاصلې لږ ټیم ورته وباسه دا چې ماسخوتن دا بستره په سر باندې راکاږي یو ټچ موبایل د پلار د یېرې دننه په کمبل کې ګوري لږ د الله د کلام تلاوت ولې نه کې د سورې بقرې د آخري دوه آیاتونه چې چا د شپې ولوستل مبارک فرمایي کفتاهو دا ورته کافي دي یعنی غرض د مبارک دا دی شارحین او ناقدین او محشیان د بخاري په دې حدیث کې مختلف توجیحات ذکر کوي یو توجیه ورکې دا ذکر کوي که چا د شپې ټول احزاب وظیفې وظایف دا ترک کړل او دغه د سورت بقرې د آخري دوه آیاتونه آمن الرسول سے لے کر الى آخری تر آخره پورې که چا دا ولوستل که نور وظایفو نه کی د تمام وظایفو نه لوستل د دې دوه آیاتونو دا به ورته کافي شي لږ دا ولوله یا دویمه توجیه څوک دا بیانوي چې یار د ټولې دنیا د ساحرانو د جادوګرانو په لاس خلاص که څومره کوټګرو منترباز خلک دي که هغې پې جادو کوي خو چې دې ماسخوتن دې بسترې ته وخیږي او دغه د سورې بقرې آخري آیاتونه ولولي بس دا به ورته کافي شي په رد د سحر کې بیا به په سحر اثر نه کوي موتا خو بلا خبرې یادې کړي د انګریزۍ بلا الفاظ هم یاد کړي او قرآن کریم تم شا کړي او بیا وهم کې مبتلا یو په تعویذګرو باندې ګرځو یا چې عالم وګورو هغه ته وایي جي ما ته لږ کتاب وګوره ولې یاره جي تربور را باندې سحر کړی
یره جی کلیوال را باندې سحر کړي یره جی فلانی را باندې کوډي کړي اے د رب کریم کلام ته وخت باسا د اخري دو سورتونه 11 آیاتونو باندې مشتمل سورۃ الفلق سورۃ الناس سیدہ عائشہ عتیقہ حبیبہ عفیفہ رضی اللہ عنہا فرمائی سید الکونین و سید الکائنات ہر سحر ہر ماخام دا دوار لسونه بدا سی جوڑا کڑل قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق الى آخر السورة مبارک بدو سورة ناس دا بے دری زل ولستل بیا بے پدوار لسونه کی چف کڑل دا بدن کم زیت بچے لسونه رسیدل باغی باندې بیدا مس او ټچ کراب اخکل دا وظیفه شروع کا یره د ټول دنیا د قادیانانو د شیعاګانو د کوټګرو خلکو در باندې لاسونه خلاص د دې دا سورتونه چې نازل شوي دي د پاره د رد نظر بد او د پاره د رد سحر د دې نزول شوی د لبید ابن اسم لورګانو د بعض علماء رائے ده رسول الله مبارک باندې سحر کړو دا غي د دفع د پاره دا نازل دي لک قران کریم ته وخت باسا ته وګوره چې رب کریم دی په خپل حفظ او امان کې ساتي کنه دی ساتي د قرآن کریم په تمام آیتونو کې سردار آیت سیدتو آیل قرآن آیت الکرسی لک داس تکا کنا دوایا کنا بیا جنات ستا په کور کې څه کوي بیا پیریان ستا په زنانه او ستا ماشوم باندې څه کوي ولې ور باندې کینی دا تاسو کړه چې تکلیف دې درانه دي دا چې ته در په در ګرځي تا د رب کریم کلام ته شا کړي تا آیت کرسی وظیفه کا چې کور ته دن نشي نو دا آیت کرسی 100 بار اولولا تو ګوره چې 70000 ملائک ستا باډي ګاډیو ستا حفاظت ته خدای تعالی مقرر کوي کنا تو ګوره چې ستا د اکاونټ او ستا د دراز او ستا د بکس او ستا د جیب حفاظت تا ته حاصلیږي او کنه حاصلیږي تا آیت کرسی نه وایي ته د سورۃ یاسین تلاوت شروع کړه چې ستا ځن کدن خدای تعالی سانی کنه سانی ستا کور کې یو چاته ځن کدن شروع دی ته ورته سورۃ یاسین شروع کړه تو ګوره د الله د کلام زور ته قرضونو کې راګیری او فریاد کې چې ما باندې بلا قرضونه دي تا ته د رزق تنګسی ده دې تنګې راګیر کړې او وایي چې مهنګایي د زما په ملک کې ستا ګناه ده حکمرانان دا مګرموه اعمالکم عمالکم دا ستاسو د عمل په تاسو حکومت کوي هر ماښام هر ماسخوتن د سورې واقعي تلاوت ولې نه کوي کم کور والا کم اهل بیت چې هر شپه د سورې واقعي تلاوت کوي زه ناقل او ترجمانم سید الکائنات فرمایي لم تصبه فاقه دغه خلکو ته به غریبي نه رسیږي غریبي به ترې لرې لرې تښتي دسترخوان به د رزق نه ډکي قرضونه به ادئ او چې ورانه د زمو ستانه ده موتا د رب کریم کلام تشا کړي د سورې واقعي تلاوت کوا ته بیا وګوره ستا دسترخوان باندې څومره نعمتونه به خدای تعالی ته نصیب کړي زما معززو که د قبر د عذاب نه یریږي هر شپه د تبارک الذی تلاوت کوا روایت د ترمذی کې راځي مبارک وی هی المنجیه هی المانعه تنجیه من عذاب القبر دا د قبر د عذاب نه نجات ورکي څوک چې هر شپه تبارک الذی لولي دا به د قبر عذاب د دنه منع کوي خالق رب ذوالجلال دی دا مدرسه د شاهانو ساداتو د قیامت د سبا پورې د قرآن په دې درسونو په دې بیاناتو په دې نعتونو په دې تلاوتونو په دې عشق مصطفی صلی الله علیه وسلم همدغسې آباد ولري د حضرت قاری صاحب دا کوشش او سعی دی خدای تعالی په خپل عظیم دربار کې قبول او منظور کړي او تاسو عوامو ته وایم یوازې تاسو هم دا مکوئ چې کال په کال په دعوت سره دې دستربندۍ ته راځئ او نور تعاون تاسو دې مدرسې سره نه کوئ تاسو به دې مدرسې سره 2 قسمه تعاون کوئ بلکې 3 قسمه تعاون یو تعاون بس تاسو دی چې دا بنیادی تعاون دی تاسو به خپل بچی دې مدرسې ته راولئ مونږ تاسې نه اوټ نه غواړو ښه مونږ هغه مولوي صاحبانو کې نه یو چې در پسې راشو چې اوټ به ما ته راکې مونږ زمونږ ستاسو بچي پکار دي او ستاسو د آخرت دپاره ستاسو یو ذخیره د شفاعت ذریعه جوړول غواړو مونږ ته یو بچی راکئ او 2-3 کاله پس زمونږ نه د قرآن کریم ښکلی مجود او حافظ غواړه
دغه بچي بستا قدر کوي ستا بلاس کولی په دنیا کې بستا پکار راځي په قبر کې بستا پکار راځي د دې بچی په مخ به قیامت کې تا ته نبی علیہ السلام وی د نور یو ښکلی تاج په سر کیږي مونږ ستا د مستقبل غموړي یو مونږ ته بچی راکې مونږ سره دا تعاون وکړي او دویم دا مدرسه لنګر لري حضرت قاری صاحب طالبانو ته لنګر ورکوي مدرسین یې ساتلي هغې ته تنخواه ورکوي د یو مدرس د تنخواه ذمواري والی دې مدرسې ته لنګر کې چې کوم خوراک ورکولی کیږي د هغې څه بندوبست او اهتمام او انتظام وکوي او دریم دا چې داسې موقع باندې راځئ د علماو د سینو نه د هغې د بیاناتو نه بهرمن شي مستفید شي فیدې ترنه والی الله رب العزت دې د قاري صاحب د اخواري په عظیم دربار کې قبول او منظوره کړي رب کریم دې د دې مدرسې د فیوزات په دې ټول جهان باندې حاوي ساری ولري وما علی الا البلاغ المبین.